قال ویلی یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیه ولی زه اطمینان وکم اعتماد وکم پتا سو باندې د په باره کې الا کما امنتکم مگر لکه څنګه چې مې اعتماد کړی او پتا سو باندې علی اخیه د ورور په باره کې من قبل د دینه مخکې یعنی څنګه مې چې د یوسف باره کې اعتماد کړی او همغسې اعتماد وکم دام در سره کوم چې مړی کوي فالله خیر حافظا نو الله ښه حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمین او هغه ډېر زیات مهربان دی ډېر ښه مهربان دی د هر چا نه ښه مهربان دی په خپلو بندګانو ولما فتحوا کله چې دوی پرانسته متاعهم خپل متاع خپل بارونه پرانست خپل سامان پرانست وجدو بضاعتهم وی من د خپل بضاعه خپل هغه مال ردت الیهم چې دوی ته واپس شوی قالوا ویل یا ابانا پلار ما نبغي نور څه غواړو نور هذه بضاعتنا دا زمون هغه مال دی ردت الینا موږ ته واپس شوی ونمیر اهلنا او موږ به غله راوړو خپل اهل ته ونحفظ اخانا او د خپل ورور حفاظت وکړو ونزداد کیل بعیر او ډیر به راوړو یو بار د اوښ کیل بعیر څونه پیمانه چې یو اوښ والا ته ورکول کېږي خو سړی به ته غالبا قانون به داسې و ځکه قحط وکړ چې هلکه یو اوښ سړی ځان سره راوړي او د یو اوښ بار اندازه غنم یو کورنۍ ته یا یو سړي ته مشر ته به ورکو داسې یو ترتیب به نو یو د اوښ بار چې دی هغه به زیات کړو ذلک کیل یسیر دا کیل دی دا پیمانه ده یسیر اسانه یعنی دا یو اوښ بار خو هغه موږ ته په اسانه باندې موږ ته زیاتوي یو ترجمه ده بله ترجمه دا ده ذلک کیل یسیر دا کیل دا پیمانه چې موږ راوړو دا یسیر دی اسانه د لږ په معنا راځي دا لږ دی موږ کورنۍ ته نه بس کېږي مثلا هغه شپږ میاشتو کې ورکوي یو اوښ بار موږ لس اوښ باره راوړو خو کور هم لوی دی که خو دا نه بس کېږي موږ ته نو دا ورور راولېږه چې دا یو اوښ بار نور هم زیات شي قال ویل یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم کله به یې مونه لېږم تاسو سره حتی تر دې پورې تؤتوني چې تاسو ما ته راکوي موثقا ممن فتحه ده کلک عهد من الله د الله په نوم تر څو چې تاسو ما ته د الله په نوم باندې کلک عهد نه را کړی او قسم هم راته نه خوړلی نه در کوم د الله په نوم کلک عهد راکوي لتأتونني به چې خامخا به تاسو راولی دی ما ته لتأتونني راولی به ما ته به دی الا ان یحاط بکم مگر دا چې احاطه وکړی شي په تاسو یعنی تاسو باندې احاطه وکړلی شي مغلوب شي او نور وس نه یو کار وشي هغه به بېله خبره فلما اتوه کله چې دی ورکه هو خپل پلار ته موثقهم کلکه وعده خپله قال ویل یعقوب علیه السلام الله علی ما په هغه څه باندې نقولو چې موږ یې وایو وکیل شاهد حافظ موږ په خبرو الله وکیل دی یعنی شاهد دی او حافظ دی بس دا کار موږ هغه ته وسپاره نو ما ستاسو معامله هغه ته وسپارل امر کار مې هغه ته وسپاره بس الک بوزي وقال اول یعقوب یا بنی ای بچونو لا تدخلوا مداخلیږي من باب واحد د یوې دروازې وادخلوا داخل شئ من ابواب متفرقه د مختلفو دروازو یعنی کله چې تاسو مصر ته ځئ هلته ښار کې دارالخلافه کې چې درنه کېږئ پخوا خو د ښارونو دروازې وې نو په یوه دروازه باندې ټول مه ننوځئ بلکې تاسو ننوځئ په مختلفو دروازو باندې چې مختلف دو په یو لاړ شئ دو په بل لاړ شئ درې په بل لاړ شئ په یو دروازه ټول مه ننوځئ دې کې څه حکمت جمهور اعظم د مفسرینو رایه دا ده چې وایي نظر نشي د صحرا خلکو فلسطین ډېر ښه آب و هوا وه ښایسته ښکلي دنګ لوړ قوي هلکانو 11 دانې روانې یعنې چې نظر ځینې مفسرین وایي چې دا د نظر خبره نه وه سیاسي خبره
مصر د زمانونه متمدن حکومتونه پکې تیر شوي، یو زوړ تمدن. شاوخوا قبایل چې وو هغې نه به مصریان ویرېدل، شک به یې پې کوو چې دا غلا ته نه راغلي، ډاکې ته نه راغلي، چا وژلو ته نه راغلي. همداسې یي کوم ځای کې چې ډېر منظم او صحیح حکومتونه تیر شوي، نو شاوخوا زورورو قبایلو نه هغوی سره یو یره وي او د هغوی په باره کې یو بدګماني وي. نو هغه به تاسو د مختلفو دروازو نه داخل شئ چې تاسو د یو ډلې په شکل کې څوک در باندې د ډلې ګمان ونه کړي. یو کس نیم کس چې خلک ویني بس ویني، خو که د 11 کسانو یوې ډلې شکل کې تاسو ننوځئ، کیدای شي نور د کلي خلک هم ورسره، نو دا هسې نه چې څو تحقیق کېږي او څېړنه کېږي چې تاسو ته څه تکلیفونه رسي. والله اعلم. وما اغني عنکم من الله من شی، او زه نشم دفع کوی ستاسو نه د الله د طرف نه څه شی، یعنې که الله څه فیصله کړي اخو زه دفع کوی نشم. ان الحکم الا لله، د فیصلې اختیار نه دی مګر الله سره دی. علیه توکلت، په همغه الله زما توکل دی. وعلیه فلیتوکل المتوکلون، او په همغه الله د توکل کې توکل کوونکي. ولما دخلوا، او کله چې دی داخل شو مصر ته، من حیث د همغې ځای نه یا په همغه کیفیت، امرهم ابوهم چې امر ورته کړی و د دوی پلار، ما کانا نو یعقوب یغني عنهم چې دفع کړي د دوی نه، من الله من شی، د الله د طرف نه د څه شي. یعنی ما کانا نو یعقوب یغني، یا ما کانا نو رأی یعقوب، د یعقوب رایا، یغني عنهم من الله من شی، چې دفع کړي د دوی نه د الله د طرف نه د کومې حکم او کوم فیصله چې راځي. الا حاجتن، الا په معنا د لاکن دی، لاکن یو خلش او یو غوښتنه او یو خرخچو، یو خارختو، فی نفس یعقوب، د یعقوب په زړه کې، قضاها یعنی اظهرها، هغه ظاهر که. وانه، او بشک د یعقوب علیه السلام لذو علم، نو صاحب د علم دی، لما د هغې وجه نه علمناه چې موږ ورته علم ورکړی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر د خلکو چې دی هغوی نه پوهېږي. ګورئ دلته د یو پیغمبر په کار کې تاسو ته 2 خبرې ښکاري، یو طرف ته تدبیر، بل طرف ته الله باندې توکل. همدغې ته اسلامي توکل وایي. اسلامي توکل همدې ته وایي چې د اول تدبیر وشي، چې څونه انسان کولی شي چې هغه خپل تدبیر وکړي، وسایل برابر کړي، اسباب برابر کړي، بیا نور الله ته وسپاري. یعقوب علیه السلام ورته وایي چې کله بچی پرېښوده، دی نه عهد واغست، قسم یې ورک، بیا ویلې الا یحاط بکم، او که تاسو مغلوب شوئ نو خو به بېله خبره. بیا ورته ویلې په یو دروازه مه ننوځئ. صحیح تدبیر یې ټول وکړو، او بیا ویلی چې الله باندې زما توکل دی، او په هغه باندې توکل کوونکي توکل وکړي. توکل د دې منافي، د اسبابو د استعمال منافي نه دی چې سړی تا ته وایي چې توکل دا دی چې اسباب به بیخي نه استعمالوي، دا غلطه خبره. او دې شي ته الله پاک ویلی چې دا علم والا او د هغه د وجه نه چې موږ علم ورکړی و. نو دلته د توکل او د اسبابو ترمنځ هغه مناسب توازن وساته. ولما دخلوا علی یوسف، کله چې دی داخل شو په یوسف علیه السلام باندې، آوا الیه اخاه، نږدې که ځان ته خپل ورور، قال ویل انی زه انا اخوک ستا ورور یم، فلا تبتئس، ته غم مه کوه، بما کانوا یعملون، په هغو کارونو چې دوی کړي. فلما جهزهم بجهازهم، کله چې دی ته د دی هغه اسباب و سامان برابر که، هیأ اسبابهم، چې هغه ورته برابر که. جعل السقایته، ویې ګرځوه جام د اوبو څښلو هغه لوښی، فی رحل اخیه، د خپل ورور په بار کې. ثم اذن مؤذن، بیا اعلان وکړه یو اعلان کوونکي، ایتها العیر، ای قافلې، یعنی ای اهل عیر، اهل قافله، انکم تاسو لسارقون، خامخا غلی. قالوا ویل دوی، واقبلوا، مخ راوګرځوه، علیهم، په دې عسکرو باندې، په دې پوښتنه کوونکو باندې، ماذا تفقدون، څه ورکوئ، یعنی څه درنه ورک شوي.
قالو دی ول نفقدو من ورکو من نورک شوی سواع الملک د بادشاه جام د بادشاه لوخه ولمن جاء به حمل بعير ولمن او دا چا د پاره جاء به چراغ د دې لوخي سره نه را پیدا کړای وړ حمل بعير دیو اوخ بار غلدا وانا به زعيم او زه په دې باندې کفیل ما زه په دا ورکوم او چې لوخه اوس پیدا شي قالوا خلقوا ویلې تالله قسم په الله لقد علمتم یقینا تاسو پوهیږئ ای عسکرو ما اجینا موږ نه راغلي لنفسد فی الارض چې ځمکه کې فساد وکړو وما كنا سارقین او موږ چې دی غلا کوونکي نه یو موږ غلاګري نه یو قالوا ویلې حکومتي کارندګانو فما جزاؤه نو څه ده جزا د هغه سړي ان کنتم کاذبین که تاسو دروغجن شوي که تاسو دروغجن ثابت شوي فما جزاؤه یعنی فما جزاء سرقته نو د هغه غله د غلا جزا به څه قالوا يسرق فقد سرق أخوه من قبل دی ویل کده غلا وکړه فقد سرق یقینا غلا کړی دا اخوه د دیو ورور من قبل دنه مخکې فأسرها يوسف في نفسه نو دې دا خبره ده دې دا مقاله پټه کړه یوسف په خپل نفس کې ولم يبدها لهم ودې ته څرګنده قال ورته ویل انتم شر مکانا تاسو باندې مرتبه ولا خلک والله اعلم بما تصفون هغه خو دې تاسو په خبره چې تاسو یې کوئ چې ما کله غلا کړی قالوا ولي ايها العزيز اي عزيزا اي بچا ان له ابا شيخا كبيرا يقينا دل رب لار دې شیخ دې کبیرا شیخا کبیرا ډیر سپین کړي فخذ احدنا مكانه نو تم منیسا یو په مون کې فخذ منیسا احدنا یو په مون کې مکانه دې ان موجود من المحسنين دې کو کارانو قال ويل معاذ الله انا الله تقنعوا عند دينا نأخذ جمهوري إلا من مغرب مكس وجدنا متاعنا جمهوري من دلد اخبر متاع قل سامان قل جام عنده لا مفنز إنا من إذا لظالمون بدل وقت من ظالمان فلما استيأسوا منه نو کله چې دوی مایوس شو د یوسف علیه السلام نه چې بل نه نیسي خلصو نجیبیا انفردو متناجین یوازې شو ډډې ته شو چې خپلو کې مشوره کوم قال کبیرهم ویلې مشر ورور ته دی الم تعلموا ولې تاسو نه پوهېږئ ان اباکم چې بېشکه ستاسو پلار اخذ علیکم موثقا من الله تاسو نه یې اخیستې ده کلکه وعده د الله ومن قبل او د دې نه مخکې ما فرضتم فی یوسف هغه چې تاسو تقصیر کړی او کمنټ کړی او د یوسف په باره کې هغه هم ذهن کې تازه کړي فلن ابرح الارض نو زه باندې شیم په دې ځمکه د مصر کې حتی تر دې پورې یأذن لي ابي چې زما پلار ما ته امر وکړي چې راشي او يحكم الله یا الله فیصله وکړي ما باره وهو خیر الحاکمین ما او د فیصله کوونکی نه دی نو الله فیصله وکړه نو ورپسې ارجعوا الى ابيكم تاسو واپس راشئ خپل پلار ته فقولوا ورته وایئ یا ابانا ای زموږ پلاره ان ابنک سرق بېشکه ستا زوی چې دی سرقا غلی کړی وما شهدنا او موږ نه یو شاهد الا مگر په هغه څه الا مگر بما په هغه څه علمنا چې موږ پوه شو وما كنا للغیب حافظین او موږ نه یو د غیب په باره کې حفاظت کوونکي واسأل القرية التي كنا فيها فاختنوا كان هذا الكلمة المنبكي والعير التي أقبلنا فيها أو دقائق قافلين المنبكي أو بطيء ما تستوي لكم ليش النور كلمة مثلا تقول والعير التي أقبلنا ودقائق قافلين فاختنوا كان المنبكي أو بطيء وإنا لصادقون ومن سيدة يقتل قال أولي يقبل السلام بل صبرت لكم أنفسكم أمرا بلکې ښایسته کړی دی تاسو نفسونو یو کار صبر جمیل نو صبر چې دی هغه ښایسته دی ګوره دا چې صحیح خبره وه دې کې محمد الفاظ هغه د یوسف علیه السلام کیسه چې دی د دروغو جوړه کړې وه هغې کې هم دغه الفاظ دې نه معلومېږي چې پیغمبرانو سره د غیب علم نشته دی او دی عسى الله شاید الله ان یأتیني بهم جمیعا ان یأتیني راولي ماته بهم جمیعا دا ټول مطلب بشر لوی ماته کېناسته
إنه هو العليم الحكيم بشك الله علم ولا حكمة ولا وتولى او د دین مخواړه وقال ویل یا اسفا علی یوسف اے غم کو یوسف وابيضت عيناه من الحزن او سترګې سپینې شوې د غم نه ډېرې به جړلې د سترګو توروالی ختم شو فهو کظیم او دې چې دی د غم نه ډک قالوا زمان ورته ویل تالله قسم په الله تفتح تذكر دا همیشه چې یوسف یادی حتی تكون حرزا تر دې چې ته به هلاکت ته نږدې شي مشرفا على الهلاك بشر او تكون من الهالكين او يلا الهالكين هنا شيئا نور ما يعلم قال ابو ذر انما يتم اشكو بسي زه شکایت کوم د خپل پریشانۍ وحزني او د غم الى الله الله زي الله شکایت ما تاسو ته وځي واعلم وذكر من الله الله طرفنا ما قد شاء الله تعلم تاسو يا بني اي بچو اذهب لا شيء فتحسسوا من يوسف فتحسسوا معلوماتكم تعرفوا وتطلبوا ليوسف بارك معلومات واخيه داود وقوالك ولا تيأسوا من روح الله او ما يسكي لا رحمتنا انه بشكل لا ييأس نما يسكي الروح الله الله رحمتنا الا القوم الكافرون مگر كافر قوم فلما دخلوا كل جديد داخل شو عليه يوسف قال وتقول يا ايها العزيز اي بادشاہ مسنا رسيدنا منت واهلنا وزمون قراني تأذكر بالتكليف وجئنا ببزاعة مزجات ومن غاغليو بسمال باندي کوٹا فأوف لنا الكيل تمون تقيمانا قرارات كم جزا منها وتصدق علينا ومن صدقوك إن الله يجزي المتصدقين بشك الله بدلوا كي صدقكم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون تاسو معلوم دی هغه کار چې تاسو کړی یوسف سره او د هغه ورور سره کله چې تاسو جاهلان وئ تاسو یوسف سره او د هغه ورور سره کوم کارونه کوئ دا د یوسف علیه السلام د شرافت د نفس بل دلیل دی ورته وایي تاسو هغه وخت کې کول چې تاسو جاهلان ملامتینا قالوا أئنك لأنت يوسف لك جامدات يوسف قال أنا يوسف ويوسف وهذا أخي دام الورود قد من الله يقينا الله إحسان كريم إنه شان خبر ذلك من يتقي يسوع الله ويري ويصبر وصبر وإن الله بشك الله لا يضيع أجر المحسنين نزاك الله أجر نيكوكا قالوا رميت الله قسم الله لقد آثرك الله علينا الله تبارك لكم من ماتي وإن كنا لخاطئين يعني وإنا كنا لخاطئين او یقینا موږ چې خطاکاران موږ خطا شوي دا د یوسف علیه السلام د شرافت بېله نه کړه بیا ورته وایي قال ویل یوسف لا تثریب علیکم اليوم ملامتي نشته نن به تاسو یغفر الله لكم الله دې تاسو وهو ارحم الراحمین هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی اذهبوا بقمیصي هذا لاړ شئ زما د دې کمیس سره فألقوه ويجري على وجه أبي تطلع مخمه يأتي بصيرا أغلو غرزي بنا وأتوني راشي ماتا بأهلكم أجمعين دور قرآن سلام ولما فصلت الطريق كل قافلة جدا شوى لمصرنا خار موتا قال أبوهم
پلار یې ویلې اني زه چې لاجد ريح یوسف بوی محسوسوم لولا ان تفندون که تاسو ما ته ساده نه وایئ خامخا درته نه وایئ قالوا زمنو بالله قسم بالله انك تشي لفي ضلالك القديم فخبر پخوانی خطا کې پوسمخ دی فلما جاء بشير کله چې راغی زیر ورکوونکی چې دی هغه مشوره کړي القاه على وجهه کمیس یې واچو د یعقوب علیه السلام په مخ فارتد بصیرا هغه وګرځېد بنا یعنې الله بنا وګرځول سیره الله بصیر قال ألم أقل لكم أول ما تنوبلي إني أعلم جزء من الله الله تركنا ما لا تعلمون فالخبر باندې چې تاسو په باندې نه پوهېږئ هغه داسې پوه شوی و چې الله دونه بوج بچانا چې قالوا یا الله نستغفر لنا ذنوبنا زمونږ ویلې پلاره موږ ته بخښنه وغواړه زموږ د ګناهونو انا كنا خاطئين بېشکه موږ خطاکاران قال ویلې یعقوب علیه السلام سوف استغفر لكم ربي نږدې ده چې زه به بخښنه وغواړم تاسو ته خپل رب نه تهجد وخت یې خبره ټال کړه چې تهجد کې به وغواړم انه هو الغفور الرحیم بېشکه هغه الله چې دی هغه بخښونکی او مهربان دی فلما دخلوا على يوسف بیا دوی لاړه مصر ته فلما دخلوا کله چې دوی چې مصر ته تلل بني اسرائیل یعقوب اولاد وشپېته نفره فلما دخلوا على يوسف کله چې دوی داخل شو په یوسف آوا الیه وویل زمې کړه نږدې کړه ځان ته خپل مور پلار وقال ویل ادخلوا مصر ته داخل شئ ان شاء الله کله الله اراده یې امین په داسې حال کې چې تاسو به مطمئن یو په عمل کې وئ ورفع ابويه على العرش او پورته کړه خپل مور پلار على العرش په خپل تخت وخروا له سجدا او هغوی پرېوتل دته په سجده وقال ویل یا ابتي ابلار هذا دا تأویل رؤیایا دا زما د خوب تعبیر دی تعبیر دی من قبل چې مخکې مې لیدلی و قد جعلها ربي حقا یقینا ګرځولی دی الله دا خوب زما حق وقد احسن بي او یقینا الله ما سره نیکي وکړه اذ اخرجني چې کله الله راوستم من السجن د ماپسنا وجاء بكم من البدو او راوستی الله تاسو د صحرانا من بعد ان نزغ الشیطان پس دا غینه چې فساد اچولی و شیطان بیني وبین اخوتي زما د ورونو ترمنځ ان ربي لطيف لما يشاء بېشکه زما رب چې دی لطیف باریک بینه دی لطیف د هغه تدبیر او د هغه علم دقیق نه دقیق شي ته رسېږي هغه لطیف دی د هغه تدبیر لما یشاء د هغه څه دپاره چې الله یې اراده وکړي الله چې د څه شي اراده وکړي نو د هغه تدبیر د هغې دپاره لطیف دی یعنې داسې دقیق او قوي دی چې هغه الله کامیابوي انه هو العليم الحكيم بشكل ما الله عليم او حكيم رب پروردگار قد اتيتني من الملك يقينا ما تراك باشي وعلمتني من تعبير الاحاديث او زه دې پوه کړم په تعبیر الاحاديث د خبرې تل عمق او بیخ ته په رسېدو فاطر السماوات والارض اے الله پیدا کوونکی د ځمکو او اسمانونو انت ولي فی الدنیا ته زما دوست په دنیا کې والآخرت په آخرت توفني مسلما ته به عمر کې مسلمان والحقني بالصالحین او ما نیکانو خلکو سره وکړي علم دې راکړه پاچاهي دې راکړه ټول شیان دې راکړه نو ته اوس چې دی اخر کې ما چې مړ کړی مسلمان او د صالحینو سره ذلک من انباء الغیب دا د غیب د خبرونو نه څه خبرې دي نوحیه الیک چې موږ یې تا ته وحی کوو وما كنت لديهم او ته د دې په څنګ کې نه وې اذ اجمعوا امرهم چې دوی اراده وکړه د خپل کار یعنې چې یوسف کوی کې واچوي وهم یمکرون اذ اجمعوا امرهم چې دوی عزم وکړه اراده وکړه د خپل کار وهم یمکرون او دوی تدبیر جوړول د یوسف علیه السلام خلاف وما اکثر الناس او نه دي اکثر د خلکو ولو حرصنا اگر که ته ډېر حرص وکړې مؤمنین
مؤمنان یعنی اکثر خلکو په ته سمو کې هغه ایمان نه راوړي وما تسألهم عليه من اجر او تنو وما تسألهم او تنو غواړي د دې مکې د خلکونه د دې کافرونه عليه په بیان د قرآن باندې من اجر او مزدوري ان هو الا ذکر للعالمین دا نه دی مګر ذکر دی او نصیحت دی ټول عالم ته وکأي من آیة في السماوات والأرض او څومره ډېرې نښې دي په اسمانونو ځمکه کې د الله د توحید او یووالي یمرون علیها دې تېرېږي وینې ګرځي وهم عنها معرضون او دوی د هغې نه اعراض کوي وما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون ایمان نه راوړي اکثر د دوی په الله الا وهم مشرکون مګر دوی مشرکان دي افامنوا آیا دوی مطمئن شوي دي ان د دې نه افامنوا آیا دوی پرې خوفه شوي دي ان د دې نه تأتیهم چې رابشي په دوی باندې غاشیة کومه بلا غاشیه داسې بلا ته وایي چې په دې ټولو خورېږي عقوبة تغشاهم داسې عقوبت چې په ټولو من عذاب الله دې باندې ویلی شي او غاشیه یعنې داسې بلا چې په ټولو بخوره شي من عذاب الله د الله د عذاب او تأتیهم الساعة او بیا راشي دوی ته قیامت بغتة ناڅاپه وهم لا یشعرون او دوی ته پته هم نه وي قل ووایه هذه سبیلي زما خو دغه لار ده چې د الله عبادت ته بندګي ته د الله توحید ته خلک رابلم بوتانو او د نورو ټولو شیانو د عبادت نه خلک منې کوم ادعو الی الله خلک رابلم الله تعالی بصیرت سره علم سره پوهې سره انا زه ومن اتبعني یو څوک چې زما تابعداري کوي ایمان همدغه کار دی چې خلک الله ته رابلم او چې زما څوک تابعداري کوي دا هم همدا کار دی چې خلک الله ته رابلم وسبحان الله وپاکي د الله لره وما انا من المشرکین او زه نه یم د وما ارسلنا مندلګي من قبلك استانه مخکې محمد الا رجالا مگر سړي نوحي اليهم وحي کو هغې ته اهل القرى د اهل د قومونه یعنې استانه مخکې مونږ پیغمبران چې لېږلي سړي لېږلي انسانان یې لېږلي وحي ورته کوو د اهل د کلونه ملک او دا شی مونږ نه دی پیغمبر کړی افلم یسیروا فی الارض ولې دی نه ګرځي په ځمکه کې فینظروا چې وګوري کیف کان څنګه عاقبة الذین من قبلهم انجام د هغه خلکو چې د دې نه مخکې تېر شوي کوم کافران چې هغې انجام څنګه ولدار الآخرة او خامخا د آخرت کور خیر للذین اتقوا غوره دی هغه خلکو دپاره چې هغوی د شرک نه کفر نه بدعت نه ګناهونو نه ځان ساتلی افلا تعقلون ولې دا خلک کار نه اخلي